قدرمنو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله پاک دې وکړي چې جوړ روغ بایاست، خوشحاله بایاست، الله مو عزتمن که و ټولو دوستانو، ټولو هغه مسافرو، ټولو هغه ورونو ته چې دا اوس موږ غږ اوري د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایو. الله دې وکړي چې دغه اختر پر موږ تاسو ټولو افغانانو پر ټولو مسلمانانو نیکمرغه سي. الله مو راته ژوندي لره. حاجي صاحب د خپلو دوستانو سره د اختر مبارکي وکړه. زما له طرف هم د اختر مبارکي ومنئ. قدرمنو لیدونکو، خدای دې وکړي چې اختر به په ښه خوښۍ در باندې تېرېږي. نو زموږ ځینې ځوانان دا دي مثلا کابل و شمال و داسې بدخشان و نورستان ته په میلو ځي. زیاتره داسې چې موټرواني یې نه وي کړې. اول واري دا موټر په لاس ورغلی، بیا د سړکان نه یې ورمعلوم، پر لویو لارو باندې موټرواني لږ تر لږه یو لږ تجربه غواړي او بیا باید موږ د موټر کنټرول په خپل لاس کې ولرو. ځکه نه دا دی که زه ولاړ سمه نو په ما یا چې زه مړ سمه نو په ما پسې څه قریبان دي، څه دوستان دي، دوی ګرد اختر مې ور خراب کړي، دوی ګرده به راپسې غمجن وي. حاجي صاحب دا اوس د اختر نن دویمه ده چې دوستان ټوله زموږ تاسې د دې خبر دي، فیسبوک ټوله په ډک دي. یو خو د تېرو کلو څخه موږ د خپلو دوستانو ته دغه پیغامونه ورکوو چې تاسو لږ احتیاط کوئ. بیا په تېره زموږ تاسې د کندهار ځوانان چې دي هغه ډېر مینهواله دي، شوقیان دي، د دې ځای څخه ځي مثال نورو ولایتو ته ځي، نورو ځایو ته ځي. نو زموږ اول دغه پیغام دغه خواهش زموږ د خپلو هغه مشرانو څخه دی چې تاسو دغه اختر شپې دي تاسې باید خپلو اولادو ته موټران په لاس ورنه کړي. موټرسایکلان خو لا مشر وروره خو موږ ورته وایو دا پایې مه به پورته کوي. دا اوس ته باور وکړه شفاخانې ته ورسه حاجي صاحب چې ټوله دغه د موټرسایکل پایې چې په پورته کړي دي دغه ځوانان دي، د چا لاسونه ماتي، د چا پښې ماتي، د چا ټیکونه ماتي. نو خو چې څو د اختر خدای نکرده دی په غم ولړوي. او د دې تر څنګ زموږ هغه ځوانان چې دا اوس زموږ غږ اوري، تللي دي په سفر باندې، تللي دي په میلو باندې، تللي دي، هغه ځوانانو ته موږ دغه پیغام لرو چې ځوانانو تاسو اول خو چې د کوره په خوشحالي ووځئ، تاسو بیرته باید په ښه خوشحالي خپل کور ته راسئ، خپل مور پلار ته راسئ. او دا چې خدای نکرده اوس ګوره د فیسبوک کې د نن مثال دا دی د ټکر سوی دی پر د کابل پر لاره باندې دا ځوانان پکې شهیدان سوي دي، څوک پکې ټپیان سوي دي. یعنې دغه د یوه د شهادت د لاسه مثال ګوره چې بسته قوم څه کوي چې هغه دوستان چې دی پیژني یا چې نه پیژني د هغه سره ناست هغه دا بحث وکړي یا په فیسبوک کې وګوري د هغه ځوان لا طبیعت ورسره خراب شي ځکه مسلماني ده. نو موږ هغه ځوانانو ته دغه وایو چې ښه په احتیاط باندې تاسو هر ځای ولاړ شئ، په احتیاط باندې موټران وچلوئ، په هر ولایت کې چې یاست ښه په خوشحالي وروره د هغه ځای څخه تاسو خوږې خاطرې راوړئ چې خلک هم خوشحاله سي، تاسو هم خوشحاله یاست. او بیا کسر دا ضرورت یې چیشتید په دا 2-3 ورځې کې چې تاسو ځئ خپل ښایسته کندهار مو دی، خپل ښایسته کندهار کې وګرځېږئ، د لې خپلې میلې وکړئ، ښه ځایونه لرو موږ تاسې ښه پارکونه لرو، ښه ځایونه لرو د میلو ده، تاسو د لې خپله میله وکړئ. او بیا چې ځئ نو تاسې په دا لاره کې په موټر کې ګوره داسې ځوانان ستا دي جانه چې موږ تاسې لیدلي دي، د سترګو لیدلي حال دی چې په دا موټر کې ناست په دا موټر کې سره عملي سره دغه او بیا دا لارې دي وروره جټکې خوري، یو طرف ته بل طرف ته دې ته نه ګوري، لارې ته نه ګوري، هغه مابین څه داسې حادثه راسي چې وروره ټکر وسي، موټر خوش کړي، دوی پشکې خوش سي، دوی پشکې مړه سي، پشکې شهیدان سي. نو موږ ټولو خلکو ته هغه ځوانانو ته دغه پیغام دی او هغه پلارانو ته هغه مشرانو ته زموږ دغه پیغام دی چې پر تا باندې ته وایې زما زوی دی پر ما باندې ګران دی، د زوی خوا نه سي وربدولی، موټر درڅه غوښتنه وکړي ته کیلي ورغورځوې، موټرسایکل غوښتنه درڅه وکړي ته د موټرسایکل کیلي ورغورځوې، ته اجازه ورکوې. نو زه هم دغه ښه دی چې اجازه ورنه کړې، د لې ورته خپل ساتیری وکړئ، د لې تاسو خپل اختر ولمانځئ، د لې تاسو خپلې میلمستیاوې وکړئ، هر څه چې کوئ هغه د موږ شکر دی. په کندهار کې ښه ځایونه لرو، لاړ شئ د لې خپله میله وکړئ، بیرته خپل کور ته راسئ. او دغه ټکرونه چې سوي دي ته باور وکړه حاجي صاحب چې ډېر مو فکر په خراب دی په دغه ځوانانو، ښه ځوانان دي، دا د شهیدان دي، دا خاصې وروره جنازې راخیستې، یعنې ټول اختر یې په غم سو، ټوله دوستان چې په خبرېږي هغه ټوله په غم ورسره لري. او افغان صاحب تر ټولو دا خبره چې کوم ځوانان چې زیاتره بیا داسې موټر یې نه زده، انډوال ته وایي موټر ماته په لاس راکړه، نو دوی د انډوالۍ په خاطر موټر په لاس ورکړي، هغه ټکر وکړي، دا پشکې سپاره دي ګرده شهیدان کړي. یوه خبره او بله دا چې تاسو خوا دې بېل هغه ولاړه شمال ته مثلا نور ولایتو ته، هلته د دغه خلکو سره داسې یو ګزاره وکړي چې تاسو راسئ او دوی دې یاد کړي چې په شو کې مو یاد کړي او ووایي چې دوی به بیا څه وخت راځي دا میلو ته، داسې نه چې خدای نکړه تاسو داسې کارونه هلته وکړئ یا داسې بد اخلاقي وکړئ چې یو څوک مثلا د کوم ولایت څخه خلک بل ولایت ته تللي چې وایي پلانکی ولایت وایي یا په مخه دې نه درځي، خدای نکړه داسې ګزاره د خلکو سره مه کوئ، داسې کارونه ونه کړئ بس نو هغه دې خدای نکړه په بدو کې مو یاد کړي، په ښو کې مو باید یاد سي. انشاءالله دې ځوانان دا زموږ تاسې غږ اوري، د فیسبوک کې دا زما ستا پیغام اوري، خو بیا هم په تلو کې درته وایي دوستانو چې د ځان سره ډېر احتیاط وکړئ، پر دا لارو باندې احتیاط وکړئ چې راځئ
لارې ته ګوري خپل موټر خپل اسټرینګ باید هغه سړی موټر وچلوي چې هغه استاد وي هغه په دا لار ولد وي هغه د موټر سره ولد وي او د حاجي صاحب خبره چې ولد نه وي ته ماته دا موټر راکړه دا اوږده لاره د خیر زه به وچلوم نو ځان ډېر په خطر کې مه اچوئ بس پر لوی الله مو سپارو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو